ډونالډ ټرمپ ایران له اور سره لوبې کوي. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایران له اور سره لوبې کوي. ټرمپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل چې ایران په دې پوهیږي چې څه کوي، او زیاته یې کړه چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې IAEA پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو اندازه یې د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي حده اوښتې. امریکا په 2018 کال د ایران له اټومي موافقې ووتله او د دې هیواد د تیلو پر صادراتو او نورو برخو یې بندیزونه بیا ولګول. ایران په ځواب کې د مې په 8 اعلان وکړ چې نور نو د موافقې ته ځان ژمن نه بولي او د غني شویو یورانیمو او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوي محدودیت پروا نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبه پر تهران غږ وکړ چې د یورانیمو غني کول بند کړي او ویل چې د هیڅ راز اټومي موافقې له مخې هم باید ایران ته قطعاً د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړل شي.